لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی. وی کاکاجی یو شی در تنخی یو ډالۍ دله نه در کوم دا ګوره د نبي هم الفاظ یو څیز درته نښیم یو ډالۍ نه در کوم یو تحفه نه در کوم داسې یو څیز نه در کوم چې لس قسمه ګناهونه دی الله وبخي کاکاجي وي داسې شی به در کړم که تا هغه وکړو نو واړه او لوی ګناهونه زاړه او نوي پټ او ښکاره دا به درته الله تعالی ټول دا ګناهونه وبخي لس قسمه به درته الله وبخي او بیا ورته نبی علیه السلام فرمایي چې کاکاجي که دروازې کولی شي دروازه روزانه یې کوه که روزانه یې نشي کولی نو په هفته کې یو ځل کوه که هفته کې یې نشي کولی میاشت کې یو ځل کوه که میاشت کې نشي کولی کال کې یو ځل وکړه او که کال کې هم نشي کولی هر کال نو عمر کې یو ځل پرې خامخا وکړه نو صلات تسبیح یې ورته وښو نو ګوره نبی علیه السلام کوی لس قسمه ګناه هم پرې معاف کېږي او ورته فرمایي چې روزانه یې کوه روزانه نه نو په هفته کې کوه که نه میاشت کې کوه که نه عمر کې یو ځل صلات تسبیح څه شی دی د څلورو رکعاتو نفلو نیت به وکړې عام نفل چې څنګه ته کې څلور رکعاته نفل او هغه وخت کې به دا مونځ کې چې کوم د وخت کې نفل صحیح کېږي نفل چې کوم وخت کېږي چې کوم وخت کې نفل نه کېږي دا مه کوه لکه د سهار دغه نه پس د نور د سبا د خطو نه پس به نه کې تر نور خطو پورې بیا چې کله نور راوچت شي نو بیا کولی شي تر د ماسپښینه پورې ماسپښین نه پسې تر مازدیګره پورې کولی شي او د مازدیګر د مانځه نه پس تر ماښامه پورې بیا نه کړي او د ماښام نه پسې هم کولی شي د شپې هم کولی شي نور خطو وخت کې نور چې په دې منځ ودرېږي او نور چې پرېږدي درې وختونو کې بیا نه کړي څلور رکعاتو نفلو نیت به وکړي عام دو طریقې حدیثو کې دي خو چې کوم اسانه طریقه راغله درته نو چې ته سبحانک اللهم وبحمدک ووایې وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک نو پنځه لس کرته به ووایې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دقې پورې حدیثو کې دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا بسم الله پکې په سر کې په سورة تسبیح کې نشته ښه ای تراو کې خو تاسو وایئ سورة تسبیح کې نشته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا دی یو ځل که وسره ولا حول ولا قوة الا بالله نو خیر یو روایت کې شته لیکن مشهور روایتو کې دقه څلور کلمې دي پنځه لس کرته به ووایې بیا به اعوذ بالله بسم الله ووایې او قرت به ووایې نو چې فاتحه او قل هو او اخلاص کې او لا رکوع لنیتلې د رکوع د تلو نه مخکې به لس کرته ووایې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر نو چې بیا قرت اخلاص که او رکوع ته لاړې نو په رکوع کې به لس کرته ووایې د رکوع هغه تسبیحات کوې که نه وې او که هغه وې نو هغه تې مخکې ووایې که وروسته وې خیر لس کرته په رکوع کې چې د رکوع نه پاسې سمع الله لمن حمده او ربنا لك الحمد ووایې د هغې نه پس بیا لس کرته ووایې بیا چې سجدې له لاړ شي په یو سجده کې لس ځله سجدې نه چې کښېنې الله اکبر ووایې نو لس کرته به ووایې بیا په دویمه سجده کې به لس کرته ووایې نو دا په یو رکعت کې پنځه اویا کرته جوړېږي او که یو ځای کې د هیر شو لکه په یوه سجده کې د هیر شو مثلا نو ورپسې چې بل کوم نږدې دی د هغې وخت کې شل کرته به ووایې او که مونځ کې خطا شو سجده سهوه کې نو په سجده سهوه کې نشته او شمېرې به یې څنګه نو چې لاس یې تړلي د یوې ګوتې له زور ورکوه لاسونه خو یو بل د پاسه پراته دي دې بلې له زور ورکوه دا شمېر دی یا لاس ته یې ویزان دي نو په دې زنګون دې لاس ایښي دي په دې رون نو یو ګوتې له زور ورکوه یا په سجده کې وي نو یو ګوتې له زور په ځمکه ورکوه خپله درته شمېرلی کېږي دا به په څلورو رکعاتو کې پوره کړي بیا چې دویم رکعت ته پاسې بسم الله نه مخکې به پنځه لس کرته وی یعنې اول ځل په لومبي ځل کې پنځه لس کرته دي او نور ټول لس لس کرته دي د رکوع د تلو نه مخکې لس کرته په رکوع کې لس قومه کې لس رکوع نه چې پورته شي دواړو سجدو کې لس لس کرته او د دواړو سجدو په منځ کې لس کرته دا خامخا کوئ روژه رب العالمین ډېر مهربانه دی خو کوشش وکړئ چې الله تعالی تاسو هم خوشحاله کړي موږ د خدای څه نه راکوي او په کومه طریقه موږ الله نه خوشحاله خو موږ الله خوشحاله نه کړ د رمضان د میاشت کې ور یو اخیري ټکي درته وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې لومبۍ پوړی قدم کېښود وی آمین
نو په دویمه چې قدم کېښود نو وی آمین. نو چې په درېیمه پوړی کېناست نو بیا وی آمین. مونږ خو په دې میاشت پوړی کېنو او نبي علیه السلام به په دې درېیمه پوړی کېناستی. نو چې کله هغه تقریر نه فارغ شو نو تپوس صحابو ته تپوس وکړو درې ځله تا آمین وی. مونږ خو څه دعا ونه لیده. وی دا جبریل علیه السلام راغی نو ما ته یې دا ووی چې هغه انسان چې د هغه مور پلار جمدي وي او دې دومره مور پلار خوشحاله نه کي د هغې دومره خدمت ونه کي چې د مور پلار د خدمت د برکت نه ځان جنت ته ورسوي نو الله دې تباه کړي. دې به د مور پلار دومره خدمت کوي چې د مور پلار د خدمت د وجې په ځان جنت ته بوځي او چې ځان جنت ته بونه ځي نو خدای دې تباه کړي. نو چې آمین. ښه دویم ځل یې دا وی چې ستا نوم د چا مخکې واغېستی شي او دې ورباندې درود ونه وی نو هم خدای تباه کړي. نو مې چې آمین. نو د نبي صاحب نوم چې واغېستلی شي نوم یې احمد او محمد دی صلی الله علیه وسلم. نو یو ځل پې درود شریف ویل ګورې واجب دی او که په یو مجلس کې بار بار ویلې کېږي لکه ته یو ځای کې ناست دی او بار بار یو ناطخوان وی یا یو مقرر وی نو لومبي ځل باندې درود واجب دی په دویم ځل بیا مستحب. او چې په درېیمه پوړی مې خپه کېښودله کېناستم نو وی چې د رمضان میاشت په ماش په چا راشي او دې پکې دومره عبادت اونکي چې په الله ځان وبخي ډېر هم خدای تباه کړي. نو مې چې آمین. نو دومره عبادت به پکې کوی چې ځان په خدای وبخي او که دومره عبادت هم ونه که نو مقدسې فرشتې خیرې کړي دي او په ټولو پیغمبرانو کې مقدس پیغمبر پې ګورې آمین ویلی نو خامخا عبادت وکړي. مونږ بس زمونږ بسي د دنیا چې روزګار کې او کاروبار کې نوم تسبیح لاس کې اړولی شي په ګاډي کې ځې نوم ته تلاوت کولی شي تسبیح اړولی شي. مونږ فضول بجو په یو دکان کې ناست بل په بل کې ناست یو په یو لاره بل په بله لاره یو جومات کې بل جومات کې یو د پټي په یو پول او بل په بله پوټه یو بل سره غیبت دې نه جوړېږي څه. نو دا مهرباني وکړئ چې تاسو الله پکې یاد کړئ او عبادت پکې وکړئ په رمضان کې الله به راضي شي الله به درله اجر درکړي. رب العالمین دې مونږ له مور او پلار د چا مړي نو د هغې قبر له تللی شي او د هغې دپاره دې تلاوت کولی شي ثواب دې ورته بخي مونځ کولی شي ثواب دې بخي صدقه دې کوي او ثواب دې ورله بخي. دا ډېره لویه خبره ده. رب العالمین دې مونږ له په رمضان کې او په نورو میاشتو کې د عبادت کولو توفیق راکړي.